سلامونه مو د تیریزیو له بازار څخه ومنئ. قسمه توکي پلورل کېږي، رختروشي شوله، بنجاره شوله، سبزي شوله، غلجات شول، دغسې مستریون شول. ته خپل چیرې ورکې ستار دغه لیدونکي او د دې ترڅنګ دغه زموږ د پاڼې مینوال ډېره پوښتنه کوي. یو مولا رضا ته په دوزخ خبرې وکړه، زه به د جنت د خوشبویۍ سندرې وکړم. ډېره لږ چک چک وکړه ورته که راځې راشه زموږ کلی خو د خپل لیدلی ګني جانانه موږ په چا پسې کورنونه نه وړو. نری باران د پاس په لوړې وروینا ژغورې کورمې ته نصیب راوړیما جانانه لاس راکړه چې دواړه سره زونه. یوه هیکو په سر کې وي چې بوش نه چا پوښتنه کړه چې چا ډېر یارولی، بوش نه چا پوښتنه کړه چې چا ډېر یارولی، شین شو د خندان خلبیسات ته یې ګوته څیخه. نه والا صحیح وي خو د ماشین خراب د سکریم درې رقمه جوړوي. یو جګي دلی والا دی، یو ټوټي دلی والا. قیمتي دو توا چپس په ټاخ کو سره بخاره چې خلک یې نه کسي د غارې او شکلې ته کمې وږي دي خلک اوس کې. د سولې پیغام راډیو درنو اورېدونکو او همداراز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د تیریزیو له بازار څخه ومنئ. راغلیو تر څو ستاسې لپاره د خوست مازدیګري خپرونه له همدغې سیمې څخه وچلوو. په دې خپرونه کې به له ځوانانو سره، له مشرانو سره او له بېلابېلو کسانو سره غږیږو او ستاسې لپاره به یوه جالبه او په زړه پورې خپرونه ولرو. زه ساجاد شاه یم او ستار په خپرونه کې راسره دی. زما باور دا دی چې دا خپرونه به ستاسو د ټولو لپاره ډېره په زړه پورې وي. ستار خاصه موږ به د ژڼکیو نه شعرونه وورو، یو نیم بیت به وایو، د مرګلې د بازار معلومات به وکړي چې د کوم ځای نه د تولید خرید شي. بلکل ته خپل چیرې ورکې ستار دغه لیدونکي او د دې ترڅنګ دغه زموږ د پاڼې مینوال ډېره پوښتنه کوي. والا خو داسې دوی اقتصادي ستونزې وي، سجاد شاه وایي مونږ مصروف وو، اول رادیو په هغه کې وه تپه کې هغې تپې نه ښار ته روغله. اقتصادي ستونزې د افغانستان کې ډېرې زیاتې ته لکه چې دغه ګرامه ټوله په مور وړوله. والا سجاد شاه داسې به وکړو مخکې څو ځوانانو سره هم خبرې کوو، مشرانو سره هم غږیږو او هڅه به دا کوو چې دې سیمې نه یوه ډېره ښه خپرونه ولرو. دا د خوست مازدیګري خپرونه چې ډېره جالبه تمامه شي. ماشومان لږ لږ شوق دي که پام دی؟ ماشومان شوق دي خو مګر کسان یې پوهېږي اصول لږ لري، نمرو رقم نه دي. ته څه نوم یې مشره؟ محمد الله محمد رحمان. او دلته څه روغلی یې؟ چکري روغلی یې؟ خو ډېره ښه دو. بس شی دې ته وخورم خدای پامان. نورو ځوانانو سره به هم غږېږو، مشرانو سره به هم غږېږو. د خیره سره غواړم چې له یو مشر سره دلته خبرې وکړم چې د السلام علیکم حاجي صاحب. جوړ په خیر، صحت دې ښه دی؟ په خیر یې؟ حاجي صاحب که په پیل کې دې ځان را وپېژنې، څه نومېږي؟ حاجي صاحب نظیر تریزیو اوسېدونکی یم او تریزیو بازار کې پخپله رختروشۍ دکان لرم. د رختروشۍ ښه ملګرو که دغه شور لږ کم شي چې زه د حاجي صاحب غږ واورم او ښه ریکارډ شي. حاجي صاحب دغه د تیریزیو بازار څومره وخت کېږي چې جوړ شوی دی او د پخوا څخه یې څومره ترقي کړې ده؟ تریزیو بازار خو تقریبا په 1995 کال کې هغه شوی ده، جوړ شوی ده. تقریبا تعداد د بازار د دکانو تر 300 پورې رسېدلی ده. خو ډېر ښه. په دې کې قسمه قسمه توکي پلورل کېږي، رختروشي شوله، بنجاره شوله، سبزي شوله، غلجات شول، دغسې مستریون شول، درزیون شول. نو دا بازار کې خو مناسب بازار دی. خلکو د پوره د خلکو د ضرورت وړ اړتیاوې ټوله په دې بازار کې پوره کېږي. ډېر ښه. ستا خپل دوکان څنګه دی، چلېږي؟ الحمدلله ښه شکر مو خپل دوکان ښه برابر ده، خپله ورځانه الحمدلله. مخکې په نسبت کاروبارونه څرې دي دغې بازار کاروبار خو عموم تقریبا داسې وبله چې عموم کې زه چې څومره د خپل کاروبار سره اشنا یم او په دا 15-20 کاله کېږي چې زه په دې منطقه کې کاروبار کوم. خو کله کله حالات داسې راشي چې اوس تقریبا دغه کرونا مرض چې دلته هغې شوی و، دغه نظام تبادله شو
دې سره داسې یو څه وخت پوره لږ خراب شوی. نور ان شاء الله الحمدلله ډېر عادي حال ته راغلی ده کاروبار بیخي الحمدلله. ډېره مننه حاجي صاحب کور دی ابو. سلامونه مشره جوړ تکړه صحت ښه دی په خیر یې څه نوم یې ګرانه لږ رامخکې شه. قیوم حسن زه یم د تیرېزۍ اوسېدونکی او څه لپاره بازار ته راغلی نن؟ دلته خپله د رخ دکان لرم. ته هم د رخ دکان لرې خیاطي ورسره نه کوې؟ صرف د زنانه رخونه دي او بنجاره ډېر ښه کاروبار ښه دی ډېره زیاته مننه. مخکې به لاړ شم. او بیتونه خو وایه بیتونه به ډېر خوند وکړي. تاسو خپرونه ټول د بیتو سره تړاو او بلکل کیسه کا وایي چې یو ملا بخښنه غواړم او زم د هغه پورې غر په ځای سندرې وایم زم د هغه پورې غر په ځای سندرې وایم ځان ته مې د ځان د بربادۍ سندرې ته وایي چوپ دې کېنم ولې کېنم ولې ستار جان ته وایي چوپ دې کېنم ولې کېنم ولې زه خو د وطن د آبادۍ سندرې یو ملا راځه ته په دوزخ خبرې وکړه یو ملا راځه ته په دوزخ خبرې وکړه زه به د جنت د خوشبویۍ سندرې وکړم. ډېر هلې چک چک وکړئ ورته ډېر په زړه پورې ستار تا ته کوم بیت یاد شو؟ ای نورا نازونه یې وړلی نه شمې ساجد شاه نورې نه یادوم راځي شي که نه راځي بلا ورپسې که راځې راشه زموږ کلی خو د خپل لیدلی ګني جانانه موږ په چا پسې قرآنونه نه وړو بس تاسې ټولو ته ډالۍ خو د ماشومان ډېر یو بل سره جنګونه کوي نه پوهېږم چې دا څه خبره ده جنګونه ما کوي راځئ دوستانو مخکې به ځو د خوست مازدیګري خپرونه د تیریزیو بازار کې روانه ده او غواړم تر څو په دې خپرونه کې له بېلابېلو کسانو سره ځوانانو سره او د دې سیمې له اوسېدونکو سره خبرې وکړم. ته ولې جنګونه کوې څه نومېږي؟ وړکي څنګ ته کوم ښه نو ته خو دلته د کمرې مخې ته جنګونه کوې څه نومېږي راشه څه نومېږي؟ نبي څه کاروبار کوي مصروفیت یې چېرته؟ مکتب یې څوم صنف کې؟ لسم صنف کې. چیرې زده کړي دي مکتب کې؟ بیخي څه دي زده کړي؟ لکه کوم مضمون دې ډېر خوښېږي؟ تاریخ آفرین له تاریخ زده کړه وکړه. کور دې ودان. ته څه نومېږي؟ څه نومېږي؟ څوک؟ اکرم الله. ته څه روغلی به زور ته؟ لغاسې روغلی خو مکتب یې بنجان خرڅوې؟ تاسې لږ لرې شئ چې هغه کمره کې راشئ. کوم مکتب کې؟ ضیاءالعلوم کې. لیسا چېرته دو؟ بازور کې دو؟ خو ډېر ښه ورسال ورشه. شیطنۍ خو به نه کړې که نه؟ شیطنۍ څوک یې په داسې کې؟ شیطنۍ ما کې چې خپرونه ښه خپرونه دې سره وغږېدم هر ساعت اوسه به وغږېږم هر ساعت دوی کیسې به وکړو. ستاره مخکې تیریزیو بازار ته روغلی که نه؟ دا مې اول ور هیڅ نفر مونږ ښه ټیټ کړو چې شعر به وایي چې په څټ منډه کړي نه یا یې نه ډوبېږي نه خو زه فکر کوم چې اوس به وي ته یاد نه وي دغه ناڅوپي خبره داسې وي چې کله کله چاته شی نه ویدېږي. مشره سلامونه. وعلیکم سلام. جوړ تکړه صحت ښه دی. تاسو ماشومانو لږ یې طرف شئ چې دا ویډیو کې راشي ماشومان لګی چې دلته ډېر دی والا څه نومېږي ګرانه؟ نوم مې رفیق خکیار دی. خکیار صاحب معیوب یې که نه؟ همداسې معیوب پیدا شوی او دا راته ووایه چې څه لپاره نن بازار ته راغلی یې؟ والله خو بازار خو زموږ سیمې ته نږدې دی حتما د تفریح دپاره دی بازار ته. کورونه هم همدلته دي؟ کورونه هم همدلته دي. دلته ډېر د څه شي دوکانونه دي؟ دلته اکثره د پرچون دوکانونه دي داسې خاص بیتونه به زه دا پوښتنه وکړم چې د ماشومانو سره مونږ چیرې وکړو چې ښه خپرونه ولرو؟ ماشومان خو کله چې افغانستان پیدا شو کله مونږ خو عموما د افغانستان مشره طبقه کشره طبقه ټوله په زیان ده هېڅ څومره چې مونږ ته یې چې خوښه دې خوښه همغه خبره نه مني دا به چې وکړو که چېرته دغه په انسانیت کې مونږ د نورو هېوادونو نه خیر دی ماشومان دی زه فکر کوم چې ماشومان لویان هم همدغسې لویان خو شوته ویلوړ دی ماشومان را مخته شوي دي دوی راټیل وایي مخکې چې ځای خو زه ولاکه متوجه یم دا متوجه شوی ده خکیار صاحب چې به سره شریک خپرونه کې ولا خپرونه کې خو دا چې تاسو روغلې زحمت مو بساله ده نو چا شعر چې ونه یو هایکو وایم مهرباني دا خو ډېر خوند وکړي
یوه هیکو د په سر کې وي چې بوش نه چا پوښتنه کړه چې چا ډېر یارولی بوش نه چا پوښتنه کړه چې چا ډېر یارولی شین شو د خندان خلبسات ته یې ګوته څیښه ډېر علی ډېر زبردست او بل به یو شعر درته ووایم بیتونه دي څو بیتونه دي وایي چې ما ته چې خر سلام نه کوي ښه نه کوي دا لیوني چې په ما پام نه کوي ښه نه کوي موږ خو خسې لیوني یو شعر ته شپې تېروو د دی چې خوب نه کوي آرام نه کوي ښه نه کوي وروستی باید د چې پاکستانی مسلماني موږ ته معلومه شوه پاکستانی مسلماني موږ ته معلومه شوله هسې د ټوکې په اسلام نه کوي ښه نه کوي ډېر زبردست چکچاک وکړئ ورته ډېر عالي و ډېر عالي نور هم شته که خاکیار صاحب تو د اوس زمانې نه شکایت وکړلو بلکل دا کوم وخت تو نیرش کې بایسکلې تو سې تېښتوله ده کوې دا خو د وړکې یو کله نه د خپله د اوسنۍ زمانه چې دو که نه اکثره لږه خشویاتو خو بیخي کمزوري دو ځکه چې موږ خو په اوسنۍ تحولاتو کې ډېر په مشکلاتو کې ډېر په ستونزو کې باید یوه بل خبرې ته غوږ ورسو خو دا چې دا نه د ګرام شو ته کسون پوره ټول یې راټول وایي باید موږ تاسو ته دا کیسه وکړو دې نه پخ سترګې کېږي چې دغه باید موږ تاسو په آینده کې دا سوچ ورته وکړو چې دا ډېر ښه ژڼکي دي خاکې سامانې دی بیوت کې که موږ تاسو باد معرفي کړو دا شاید باد څه شاید تاسو فکر کړی وي د افغانستان د 40 کال چې رسنۍ دوی ته ضروري وایي چې داسې کارونه وکړئ داسې ټولنیزې رسنۍ هېڅ د افغانستان هېڅ ډول بدلون نه درغلی هماغه ډول خاکیار صاحب ډېره مننه ښې خبرې مو در سره وشوې موږ د دې روغلای تریزې ته مو تکلیف وکړلو ډېره مننه دوستانو غواړم چې مخکې هم لاړ شم دلته بېلابېل دوکانونه دي تاسې په ویډیو کې لیدلی شئ سوپر تریزوال هوټل دی دا سپر دې ته ورڅوکه چې ویر به شو زه خواهیم سیولی پیسې وخوسئ یاره پیسې وغولې یاره وخواستې که نه کوم یو دا مسؤل یې هغه د مسؤل یې لوړو ارسا سیویر مشره سلامونه جوړ تکړه په مزه زموږ کمرمن ته څه نوم یې مشره هوټل خو ستا خپل دی څومره وخت کېږي دا هوټل دې جوړ کړی 3 میاشتې چې کې جوړاوې چې پخوې دا شیم پخوي نه بعد مسپخین نه بعد بیا سوپ پکوړې چپس دا شیم مشهور دي ان شاء الله چولې ډېر مشهور دي پکوړې یاره پکوړې یا شای ډېر خاله دا پکوړې وي دا پکوړې وي ته پکوړې ای لوګو والا ته لکه گیا تاسو یو ته چې او نه بيخي صحیح هغه دا چپس دی لګ مثالا ورچوي کڅری داري تو رانګیو مثالا پچو کنه پوسه چې مثالا په ونه چې بیا هو پان نه خو قیمتي دو توا چپس پټخ کو سارا په چې خاله کې نه کسي د غاری او شکلې ته کمی وګي دي خاله اوس کې غواخ نه کړ دا ډېر شاید ډېر شای کی کمیږي چې پوکي کې اوس ډېر استه ریټ څاري دا ریټ خو بيخي لګون الله قیمت کوي بهشواله کورخه قیمت دي دلته ډېر مشهور دي قانون د څه شي دي ډېر څه مشهور دوکانونه خو والا چې دي دغه مسور آیسکریم خانې دي بس دوکانونه شوال دا هم ډېر مشهور مو زړه ده چې په دغه ځای کې په ستار نه یو داسې نومتي شای او خرمچې به په خرمستر ته وایي ستار ولا نه پیګم چې د بچیز راومني تمو ته څه انتخاب دا په زور کې چې وي دا خو ورڅ کریم دې وړاله وخانه وي میږي تر ځای والا کومه دین واسکریم اوسه هر ځای چې سکریم ته شو خواغه ته خواخه مو پېښه سیدو بس مننه او 2000 روپۍ دی وخسته خو مو داسې نه وي چې روپۍ پوتې نه وي
ستړي خو ماشه دا خو اصلي نفر پیدا شي خیر ارسا دې طرف ته وروړه والا خیر و خیره ده لکه چې خوب نرزک شوی که څه کیسه والا مونږ خو دغه خپرونه جوړوله ماشومان لکه ډېر شو ځین چې خپرونه پوتې نه شي بالکل بالکل خوراکی داره خوب را کام داره ها نو داسې وکړه چې لیدونکو ته دې ځان وپېژنه باز هر کو زوای ها والا محبت کم نام ترزیدی خړ پړ ترزیدی وشه دلاته وسی دوستان ته به زیاده ونه وکړم چې یو وخت تڼیوال پارک کې کنه هغه ټپو کې سره ویډیو چا ولې دا کې سره ملګری شو ویډیو چا بیا ولې دا کوله نوې ټپې کومې دي چې سره شریکې کې والا شتا دې ډېر ته وایا او تای وراتو ته دی واډلای کوم وای چې خدای دې زما د لاس رباب کا چې هر ساعت دې په مړی غوتی واه 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 ډېر دومره خیرې مې درته کړې که 15 ورځې ژوند لرې څلور بشي او چې تو وروي مو خبر کا خپل زړه کې ته بکټوس پیدا کوم ډېر زبردست جلکې خبره یې کنه جلکې خبره یې کنه ورور دې بدی وکړه اوس تو کې ورکوي او ډېر زبردست ډېر خوند وکړو والا زمزمه شته کنه چې زمزمه سره زمزمه به وکړو خو دغه ځکه یو موږ سره غر سره د رفیق دغه دې سره به مرکه رفیق کوم یو رفیق کو نو یو کس را وګیدو کوم یو دا حکیار سره خو وګیدو حکیار سره چې سره کېدل و شي سره بجام زين چې ته زمزمه وکړه چې خبرونه بڼه لګه بدل شي زمزمه به کومه ته وکړم نره باران دے پاس پل وڑے وروینا جوارے کرمیتا نصیب را وڑیما جانانا لاسرا کچ دوڑ سرزنا ونره باران دے پاس پل وڑے وروینا جوارے کرمیتا نصیب را وڑیما جانانا لاس را کچ دواړه سر زما ډېر زبردست چکچاک ورته وکړئ ډېر خوند یې وکړو ټول دې ودان هغه د وکړه سره خوشحاله اوس ولا یې جامه ته کوو ستار سره وبېخي ونه غږېدی ستار خو جامه نه کوي که نه تو مونږ ته شعرونه ویل مونږ نو ته اوس ته وایي خو ته مو ته بیا اوس یې که نه اوس ته ټپې وکړه مخکې به لوړ شو نورو ملګرو سره به خبرې وکړو ستاره غلطه نن واینا یو څو کسان را باندې غوونه کوي هغه ته سای دې ته ویر ډېر داسې مخکې نه د ماشومانو نه بالغ څنګه ته شو کنه ماشاءالله سلامونه دغه څه ډېر شو بټونه وګورئ دا څنګه چې بټونه ورک شي جوړ تکړه په مزه جوړ تکړه په خیر جوړ په خیر صحت خیر خیر سره ماشه څه ول دا خیر خیر نن وایي دونو سنه مګه څو اسلامي رحمان دلاته څومره واکې کې دا نن وایي لري داله مې وې مرګري دو یو پوری ورته مې دو دې روغلي یو تر کاس کوماک سره یو ورته خو همیشه کوماک کوي دای څنګه مېږي ابراهیم څنګه دا کاروبار خو ډېر ښه دوستانو تاسې وګورئ ډېره داسې ګرمه او منظمه زه دا به وزن په لحاظ هم پوره وي دغه ډوډۍ خو څو دی یوه دانه 100 روپۍ ډېر ښه څنګه دی د مخکې په نسبت کاروبار خوشحاله یې ترې چې به سره شریک کړئ نن خپرونه کې یو چې به وایي که نه نن به وایي چې به وایي تو څه شی نور وختو زمزمه به وایي مهرباني زمزمه ورو زمزمه وکړه هغې ځای نه اکازه یې ورم مهرباني وایه مهرباني
او بس زه درخېږم یا داته یا داته یا دپسې وایه چې په شونډې مسکا سترګو کې مینه داسې خلک بس چټي سر کې دا خو لږ لږ ما وام نه اورېدو خو ډېر ښه و اجازه ده چې مخکې لاړ شو دا شعر وایه ستاره شعر یو ته که نه دی سترګې دې راواړوه ساقي شراب دې واړه سترګې دې راواړوه ساقي شراب دې واړه زه یو پښتون ځوان یم د نشې پاته مینه ډېر ښه ډېر ښه لږ دې نه ګاډ واټ شو لکه ستاره والا ګاډ واټ صحیح دی بیخي صحیح دی دی ته منل وړو ښې شوې خدای په امان ستاره سر مخکې شه تو اسکریم غوښتل دا د اسکریمونه مې وړولی استاده د اسکریم په څو څو دي د ماشین دې خراب ده که ویلې روح بریک نه نسي نه دا شا ډېر ښکله روولي ملیا کې ګورک شي دا خو یوه سره دا اسکریم خانه سره دو مشره دا لږ مصروف دا ستار خو خیر د ګیز نه به کیسې ور کو خیر اوسې یو په څه ده بیا به زه دا به فکر کوو نه نه اوبه نه چې خو اسکریم چې در سره بیا اسکریم خورو دا په څه ده په 50 روپۍ موږ دې پوره په څه وي خو دا نوې چې لاس والا په شالر نه خار کړي 10 روپۍ لري ستاره خدای مهربان ده دا خو 60 روپۍ شوې هو غنا یا جسه دا اسکریم مشهور دي دولته څومره اسکریم به خرڅېږي ورځې په جریان کې څومره شپږ 2000 افغانۍ یو اسکریم خرڅېږي دولته ډېر ښه ډېر ښه ای موږ ملګری څه شو چې شلګونه وتښتوي هغه نه نه خو ما که مصرف کې مو وروستی روپۍ به ډېر کو استاد نه نه دغه دوه نفر نور نه کامرامین خو هر څه ملګری دوستانو د څه نومېږي ګلبار خان د اسکریم خانې اسکریم دی ډېر مزیدار څنګه وتا خو بیخي ونه څکه لګه ستاره دا وخت څه والا بیخي تازه دي صحیح دی نه نه ډېر ښه دی نه والا صحیح وي خو د ماشین خراب د اسکریم درې رقمه جوړوي یو جګي دلای والا دی یو ټوټي دلای والا ډېر ښه دی ډېر ښه دی ته په اجازه مخکې ولور شو باندې وکړه تاسو سره خبرو استاد لوړو چې خپانه شي مو چې که چوکۍ کې نو سیدا خو وی لوړي دوستانو تریزیو بازار کې زموږ د خوست مازدیګري خپرونه نور پای ته په رسېدو ده او هیله مې دا ده چې له دې خپرونې تاسې خوند اخیستی وي او ستاسې د خوښې او ذوق وړ به ګرځېدلی وي کولی شئ کمنټونو کې هم راته ولیکئ چې په نورو کومو سیمو کې ستاسې لپاره دا ډول برنامې چمتو کړو او دا ډول خپرونې تاسو ته وړاندې کړو ستار بل ځل به هم راځو که نه بیا به راځو بیا به هر څه خو دې منطقې دارې خلکو چې موږ به شام شعر شاعرۍ ته مدا کړل او چا به کیسه وي ته وکړه پټ به شول بس نو خو خیر بیا په پاینده کې یوه بله خپرونه هم دلته جوړوو او بېلابېلو کسانو سره به بیا هم غږېږو دوست لپاره زموږ دغه خپرونه تاسې په ډېر څه ومنئ ښې شېبې ولرئ او ښه وختونه